ارواښاد سعدالدین شپون شاوخوا 80 کاله په ادبي، فرهنګي او ژورنالیستیکو کارونو بوخت و. استاد په پیل کې ژباړې کولې، وروسته یې لنډې کیسې ولیکلې او کله چې پوه شو چې کیسې لوستونکي لري نو بیا یې ناولونه ولیکل. ارواښاد استاد د عمر په وروستیو ورځو شپو کې هم د خپل یو ناول یادونه کوله چې لا نه دی بشپړ شوی. استاد په خپلو ټولو لیکنو کې د ځانګړي سبک خاوند و. دا چې د استاد د لیکنو سبک څه خصوصیات لري، په همدې اړه مې له استاد اسدالله غضنفر سره مرکه کړې ده. پام مو ورته رااړوم. غضنفر صاحب، استاد شپون دې خدای وبخي. امین. د استاد د کارونو په حصه کې سړی داسې فکر کوي چې د بنګي له غاړې به شروع کېږي. تاسې چې له استاد سره شناخت لرئ او ډېر وخت ورسره پاتې سوي یاستئ، د دوی د کارونو ابتدا همدغه د بنګي غاړه ده که له دې مخکې هم ځینې کارونه کړي دي؟ عمان صاحب، مرحوم استاد بینوا د ظاهرشاه د وخت د لیکوالو یوه ډېره مهمه تذکره لیکلې ده د اوسني لیکوال په نامه په 3 جلدونو کې. دغه 3 جلده کې په لسګونو شلګونو لیکوال معرفي شوي دي او معمولا لیکوالو خپل ځان معرفي کړی دی. استاد بینوا مرحوم به ورته ویل چې تاسې د خپل ژوند په حصه کې خپل یو شی ولیکئ. دغه 3 ټوکه ما لوستي دي او په ټولو کسانو کې چې د ځان په حصه کې خبرې کړي دي د استاد شپون هغه طرز ډېر کامیاب دی، ځان ډېر کامیاب معرفي کړی دی. دا نو هغه وخت دی چې استاد شپون به ممکن 24 کلنی یا به تازه دیشو ته راغلی. منظور مې له دې خبرې دا و چې د دوی سبک او طرز له اوله کامیاب و. وروسته بیا دوی په امریکا کې لوړې زده کړې وکړې او بیا له انګریزي ادب سره لا ډېر بلد شو. بیا ځینې ترجمې هم وکړې، البته مخکې له دې چې امریکا ته لاړ شي هم ترجمې یې کولې. من جمله د همینګوی یو مشهور کتاب دوی ترجمه کو، سین او بوډا، چې دا البته د 20مې پیړۍ د ادب یو شاهکار دی د اثر. نو دوی په ابتدا کې هم ژباړې کولې، هم یې داسې خورې ورې لیکنې کولې او ضمناً داستانونه هم لیکل، لنډې کیسې هم لیکلې او ضمناً شاعري هم کوله. د ظاهرشاه بابا د دیموکراسي په کلونو کې د نوي شعرونو په نامه د افغانستان د نوي شعر یو غورچاڼه چاپ شوی دی. په هغه کې هم د استاد شپون شعرونه شامل دي. یعنی دی له 24 کلن او 24 کلن و چې د افغانستان د سر د قطار په ادیبانو کې حساب و، یعنی د ادب یو مسلم استاد او مخکش ګڼل کېده. خو لومړنی کتاب چې خپل دی او چاپ شوی دی هغه همدا د بنګي غاړه ده. نو په دې خاطر ډېر خلک فکر کوي چې د بنګي غاړه به د دوی لومړی کتاب وي. البته په داستاني ادب کې تر بنګي غاړې لمخه د افغانستان د اشغال په لومړي کال، ګمان کوم په 1959 کال کې یا 55 کال یا 59 کال، په دغو کې هم استاد د شوروي یرغل په باره کې یو کتاب ولیکه چې هغه کتاب اوس پیدا کېږي نه او ډېر خلک ورسره بلد نه دي. منظور مې دا دی چې تر بنګي غاړې لمخه هم استاد کارونه کړي دي، خو په داستاني ادب کې چې د دوی کوم لومړی کتاب چاپ شوی دی هغه د بنګي غاړه ده. غضنفر صاحب، تاسو خو د دوی مختلف آثار لوستي دي، ناولونه، کیسې، شعرونه. په پیل کې مو خبره وکړه چې ځانګړی سبک درلود او حتی هغه پیژندګلوي هم چې وه هغه هم له نورو بېله وه. په مجموع کې په نثر کې د سبک هغه عمده خصوصیات به څه وي؟ عمان صاحب، د دوی په لنډو کیسو کې، د دوی په ناولونو کې، د دوی په مقالو کې، د دوی خاطرو کې چې کومې خاطرې لیکلې دي، د دوی په کابو ټولو آثارو کې یو واحد سبک دی او د دې سبک مهمې ځانګړنې دا دي چې اولې ژبه تر ډېره حده غیر رسمي ژبه ده او ولسي ژبه ده. کلیشې پکې بیخي نشته، نه د رسمي ژبې کلیشې پکې شته، نه نورې کلیشې پکې شته. د هنري لیکنو کلیشې هم پکې نشته چې په ادبي ټوټو کې که نه رومانتیک تمایلات دا شیان پکې نشته. د دوی د نثرونو بل ډېر عمده خصوصیت تصویري والی دی. دی فوق العاده انځوریز سبک لري. که اجازه یو ورځ په بهیر کې خبره وکړه او اجازه هم ځکه غواړم چې یو څه شوخي به ورته ووایو یا دوی خاص طنز یو طنز به ورته ووایو. نو ده وویل وای د کیسو لیکوال باید دا ونه لیکي، دا ونه وایي چې سپي وغپل، بلکې باید
وغاپي. د دوی منظور دا و چې نثر باید، داستاني نثر باید فوق العاده محسوسي، یعنی تصویري، یعنی حواسو ته مخاطبي. که کومه منظره رسمي، سترګې باید د خیال په مرسته وویني. که د یو آواز خبرې کوي، غوږ باید د خیال په مرسته واوري. که د یو خوشبويي ذکر کوي، نو پوزه د خیال په مرسته باید احساس کوي. که د فرضاً د پوستوالي په باره کې څه وایي، نو لامسه حصه باید د خیال په مرسته احساس کوي چې دا تر کومه حد او څنګه پوسټ دی. نو د دوی نثر تصویري و، دی بل خصوصیت دی. او بل خصوصیت د دوی د داستاني نثرونو او بلکې نورو لیکنو هم هغه ایرونیک خصوصیت دی. د دوی په نثرونو کې طنز په واقعي معنا او د ایرونی په معنا ډیر وینو. د طنز په مرسته، د ایرونی په مرسته غواړي چې ژور واقعیت بیان کړي. له ژور واقعیت نه مې منظور څه دی؟ دی غواړي چې په شکی بدې خواوې هم در وشي او په بدو کې ښې خواوې هم در وشي. دی غواړي هغه د حقیقت هغه متناقض حالت در وپېژني. دی چې کله ډیر بد څوک معرفي کوي، نو دا تمایل لري چې دغه خوبیو ته هم متوجه سي، او چې ډیر ښه کس در پیژني، نو غواړي چې دغه کمزوریو او بدیو ته هم ستا پام شي. نو دغه متضاد او متناقض حالتونه یو طنزي او یو ایرونیک سبک غواړي. او استاد شپون ایرونی ته ډیر زیاته توجه کړې ده. ایرونی په حقیقت کې د دې لپاره نه یوازې یو ادبي ذریعہ ده، یو ادبي وسیله ده، بلکې ګمان کوم د فکر د بیان او د ژوند د فلسفې د بیان یو ذریعہ هم ده. غضنفر صاحب، ما چې د دوی کیسې لوستې دي، د دوی خاطرې مې لوستې دي، د دوی ځینې نورې لیکنې، په دې کې اکثره وخت فرضاً په خپل پلار پسې لیکنې کړې دي. د دوی یو ورور دی، یعنې زه نه پوهېدم چې دا به د کیمیا معلم وي. څو ځایه مې د هغه ذکر اورېدلی دی. یو بل دوست و چې په امریکا کې و، ورسره کله به سرطان و، کله به په یو بل مرض باندې اخته و. دا هم د دوی د نثرونو یو، د دوی د کیسو یو خصوصیت و. څه اهمیت لري د دوی هغه مقصد څه و د داسې کسانو د ذکر؟ زما په نظر دی د خوشحال خټک وارث دی. خوشحال خټک د زامنو په باره کې، د ورور په باره کې، د نورو دوستانو او شناختو په باره کې په ډیر صداقت سره خپل تبصرې کوي او خپل نظر وړاندې کوي. خوشحال خټک فرمایي، دروغجن سړی د عفو لایق نه دی، په رښتینو باندې عفو ده روا. دا د خوشحال نظریه وه. او زه فکر کوم چې خوشحال خټک صداقت د وفاداری په مرسته د پښتو ادب شاهکارونه ولیکل. استاد شپون مرحوم هم صداقت ته ډیر وفادار دی. لباسي خبرې نه کوي، د زړه خبرې کوي. یو خو دا خبره ده چې د دوی له شخصیت سره او د دوی له هنري لید سره تعلق لري. یو بل خبره هم چې له هنري تخنیکونو سره ارتباط لري. عمان صاحب دا دی چې کته هر څومره شایسته خبر اوري، که هر څومره جذابه خبر اوري، چې د رښتیا او ګمان ور باندې ونه کې، نو ډیر اثر نه در باندې کوي. لیکوال او شاعر د رښتیا غوندېتوب عنصر ته ضرورت لري. د ده په داستان کې، د ده په شعر کې، د ده په بله لیکنه کې باید دا خصوصیت یې، که خیالي هم یې، یعنې په خیالي لیکنو کې باید دا خصوصیت یې چې لوستونکی وایي چې هو دغسې به شوي وي، دغسې به پیښ سوي. نو د دې له خاطره چې هغه د رښتیا غوندېتوب عنصر پکې لا پیاوړی سي او اثر لا ډیر ستا زړه ته ولویږي. نو یوه طریقه هم دا ده چې په داستانونو کې باید د واقعي اشخاصو نومونه یاد سي، او دغه طرز چې دی د خیال او واقعیت ګډول او د واقعي کسانو د نومونو اخیستل په 20مه پیړۍ کې په اروپا او امریکا کې ځینو غربي لیکوالو هم همدا کار کړی دی او ډیر کامیاب و. په دې وروستو کې ناولونه هم ډیر چاپ سو پښتو کې، او لنډې کیسې هم ډیرې چاپ سوې. یو عمده خصوصیت او ځانګړتیا چې د دوی ناولونه لري او په نورو کې کم دي، هغه به ستاسو په خیال څه وي؟ عمان صاحب، ارواښاد استاد شپون په لنډه کیسه کې، په ناول کې او په ټولو نثرونو کې د فوق العاده ځانګړي نثر څښتن دی. نو د دوی په نثرونو کې، د دوی په لیکنو کې، د دوی په داستانونو کې، په کیسو کې ډیر داسې خصوصیات معرفي کولی سو چې نور یا نه لري یا کم لري یا د په اندازه نه لري. خو زه غواړم دلته د دوی د کیسه‌ییز کار په یو بل اړخ خبرې وکم چې دا موضوع
زموږ په ادبي بحثونو کې، زموږ په کره کتنو کې لږ مطرح شوې ده. هغه دا ده چې د په داستاني کار کې د راوي عنصر ډیر مهم دی. په داستان کې د لیدلوري عنصر ته په ډیر اهمیت قائل دی. دا یو څه تخنیکی بحث دی، نو شاید ځکه لږ مطرح شوی، لیکن د داستاني هنر بنیاد په لیدلوري ولاړ دی او په راوي ولاړ دی. عمان صاحب، که زه په یوه بالاخانه کې ولاړ یم، دا بالاخانه څلورو خواو ته کړکۍ ولري. که یوې خوا ته د دې کړکۍ د کلي هغه برخه ښکاره سي چې باغونه یي، یوې خوا ته د غنمو پټي ښکاره سي، یوې خوا ته د کلي کورونه ښکاره سي، یوې خوا ته هم وچه صحرا یي. که هر څوک د دې بالاخانې له هرې کړکۍ د دې کلي یوې خوا ته وګوري، نو د کلي په حصه کې به تفسیر او تعبیر بیل. یو ته به دا کلی وچه صحرا ښکاري، بل ته به ټول باغونه ښکاري، بل ته به د غنمو کارونده ښکاري، بل ته به ګڼ کورونه ښکاري. ځکه چې هر څوک ژوند ته له یو خاصې زاویې ګوري او ژوند همدغسې ده. د مقالې د لیکوال کار دا دی چې دی خپله خبره کوي، خو د داستان لیکونکي کار دا دی چې دی د یوه راوي، د یوه نقلچي له ژبې او له لیده یوه پیښه بیانوي. زموږ اکثره کیسه لیکوال له خپلو ټولو کمالونو سره سره د راوي عنصر ته چندان متوجه نه دي. نو په لیکونو کې، په داستانونو کې هغه د ژوند د ځانګړنو احساس دومره نسو کولی. استاد شپون څه کوي؟ هر داستان د یوه راوي له لیدلوري بیانوي. هغه فرضاً یو څوک چې داستان وایي، هغه یو محصل، هغه یو بېسواده، هغه یو پلار، هغه یو شوخ زوی، هغه د مکتب یو متعلم، هغه یو مجاهد، هغه د مجاهد یو مخالف، هغه په یو سیاسي ډله کې، هغه یو داسې څوک چې بیخي په هېڅ ډله کې نه وي. نو دی چې بیا د داستان د دغسې کسانو، مختلفو کسانو له خولې بیانوي، بیا د هغو خصوصیاتو ته یې پام وي. یعنې ټول د لیکوال له لیده نه بیانېږي، بلکې لیکوال خپل لید د راوي له لید سره عیار کړی، هماهنګ کړی او بیا قصه بیانوي. نو زه فکر کوم خدای دې وکړي چې د دې راوي بحث مې توضیح کړی. یو څه د قصو یو عمده خصوصیت دا دی چې دی د لیدلوري عنصر ته ډیر زیات متوجه دی، او کله چې د قصو راوي متکلم وي، نو دی په دې ډیر ښه پوهېږي چې فرضاً یو د قصو یو متکلم باید څه خصوصیات ولري. غضنفر صاحب، شپون استاد شعرونه هم لیکل او د دې ترڅنګ یې نقد هم کوو. په وروستو کلونو کې چې به د غونډو ته راتو، اکثره وخت به ویل چې شعر کم کوي او زور هم په نثر واچوي. د شعرونو ټولګې چاپ شوي دي؟ د استاد شپون د شعرونو دوی ټولګې تر اوسه چاپ شوي دي. دوی به ویل چې په ځوانۍ کې مې ځینې نور شعرونه هم لیکلي وو چې متاسفانه د هجرت په کلونو کې، د پریشانۍ په کلونو کې هغه رانه ورک شول. نو ځینې شعرونه یې ورک دي. د شعر دوی مجموعې چاپ شوي دي او امید شته چې ځینې نور شعرونه به هم ولري. د نقد په برخه کې مستقل اثار لري؟ استاد شپون د نقد په حصه کې ځینې مقالې لیکلي دي. په خپلو مصاحبو کې د ادب د تیوري او کره کتنې په حصه کې ځینې مهمې خبرې کړي دي. په خپلو فرضاً د بنګي په غاړه باندې دی سریزه لیکلې ده. په هغه کې د نقد او د ادب د تیوري په حصه کې ډېرې مهمې خبرې دي. د ده په ځینو مرکو کې دا شی ډېر ښه لیدلی سو. په وروستو کلونو کې د دوی یو کتاب چاپ سو چې د موچۍ ځاله نومیږي. په هغه کې هم د دوی په شلګونو لیکنې راغلي دي چې ځینې یې د نقد ډېرې ښې نمونې دي. البته په دې سربیره دوی یو وخت په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو درس ورکاوه او هلته یې هم د ادبي ژانرونو او کره کتنې په حصه کې ځینې نوټونه ورکړي دي چې هغه مهم دي. تاسو د دوی د اثارو ذکر وکړ چې په وروستو کې فکر کوم ونه و یو شپون و او دا د موچۍ ځاله، دا کتابونه یې چاپ شوي وو. په دې وروستو کې دوی په څه کار کاوه؟ داسې خبر یاستئ؟ عمان صاحب، استاد شپون د خپل عمر په 50مو، 60مو او 70مو کلونو کې ډیر فعال. دوی چې وفات کېدل نو 84 کلن اوس. د ژوند په وروستو 4 کلونو کې هغومره فعال نه و لکه پخوا چې و. البته وړې وړې لیکنې به کولې او په دې وروستي یو کال کې خو تر ډیره حده هغه وړې لیکنې هم فیسبوکي لیکنې وې، یعنی یوه جمله او 2 جملې او 3 جملې. البته
کله کله به ویل چې یو ناول دی را سره نیمګړی دی او هغه به تکمیلوم، خو په غالب ګمان نه به یې تکمیل شوی. ډیره مننه غضنفر صاحب.